بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د الله رب العزت په توفیق سره موږ د تفسیر په دې مبارکه دوره کې سورة البقره شروع کړو. د سورة البقره موضوعات، مقصد او بعض ابتدایي خبرې چې د دې سره تعلق ساتي هغه بیان شوي، او دغه شان د اولنی دو آیتونو باره کې هم خبره شوې وه، او دغه ځای باندې موږ خبره ختمه کړې وه هدى للمتقین، چې د قرآن هدایت دی د متقیانو دپاره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب، دا كامل كتاب دي لا ريب فيه، الشك نشتي بديكي، هدى للمتقين، هدایت تے د پار د پریزگارو. هدى للمتقین، دلته من خبره کوله هدایت تے د متقیانو د پار. خانو هدایت خو د قرآن د هر چا د پار د متقیان تی فایده لی. بعض علماء ډیر قیمتي خبره دلته ذکر کړي دا واقع ده. هغوی هدایت دو قسمه، یو هدایت صرف لار خودی، او یو آغا هدایت تے چی تا خپل منزل تا ورسی، جنت تا دی ورسی. نو دی قرآن کی هدایت تا طولو دا پارا دا، یعنی طولو تا لار خی، خو بیا پا دی لار باندی تگ و آخری جنت تا رسیده، دغه هدایت پا کی دا متقیانو دا پارا دی. دکه چی لار خو طولو تا خی، خو طول خو پا آغا لار نروانی گی کنا، پا آغا لار سوک روان شی؟ متقیان او پریزگار خلق. هدى للمتقین، هدایت تے د متقیانو دا پارا. متقیان معنی چی تقوی پکی، چی تقوی دا گوی پا زلونو کی، او دا تقوی لن تعریف دا دے چی تا دا اللہ دا عذاب پا منس کی او خپل منس کی او دیوال ودره. دغه دیوال په دی ودریږي چې ته وکړې هغه څه چې د څه د کولو درته الله ویلي دي، او ځان منع کړې د هغه څه نه چې د څه نه الله منع کړی. دې ته تقوا وایي. مختصر دغه معنی ده. لکه څنګه چې یو شاعر وایي خلي الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقی، پرېږده غټه ګناه او پرېږده وړه ګناه، دې ته تقوا وایي. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، او دیسی ګرځه، دیسی کار کوله که یو سړی چې په ځمکه باندې ګرځي او په هغه ځمکه باندې ازغي او غني پرتي، نو دې څنګه خیال کوي؟ دغه شان به خیال کوي. لا تحقرن صغیرة ان الجبال من الحصى، او چرته به یو ګناه معمولی او وړه نه ګڼي، وی غرونه چې دی دا د وړو وړو کاڼو نه جوړ شوي دي. نو تقوا دې ته وایي چې ته هر قسمه ګناه پرېږدي، او دا به نه وایي چې یاره دا ګناه پکې خیر ده وړه ده. او ما دا خبره تاسو ته ذکر کړې وه مخکې چې دې ته وګوره چې د څومره لوی رب نافرماني ده، دې ته مه ګورې چې دا ګناه وړه ده او که غټه ده. او د مؤمن دپاره چې کله دې ته سوچ وکړي چې د څومره لوی رب نافرماني ده، هره ګناه دته غټه ښکاري، ځکه چې هلته دی د الله قدر کوي، د الله نافرماني کول نه غواړي. نو تقوا دې ته وایي چې ته ځان د هر قسمه ګناه نه وساتي. نو اوس دا فایده ورسره یاده کوي. ګوره
چې کله دې په ځان کې تقوا راوسته او پرهیزګار وي نو د قرآن نه به فایده والي، او چې کله د قرآن نه دې فایده نشو اخیستی که نه نو بیا ځان سره لږ کښېنه سوچ وکړه کیدای شي تا کې تقوا نه وي. ځکه چې څوک هم پرهیزګار او تقواداري نو د الله رب العزت د خبرې مطابق هغه د قرآن نه هدایت لي او هغه د قرآن نه فایده لي. دلته یو غټه خبر هغه دا ده چې مسلمانانو ته انتهایی ضرورت دی په نن سبا وخت کې خصوصاً چې د خپل کتاب ته واپس شي او په دې باندې عمل وکړي چې الله ورته نیغه لار وښیي. د امت چې دا کم حال دی او دا امت چې کمزوری شوی دی او ګډوډ شوی دی نو د هغې یو غټه وجه دا ده چې هغه کتاب چې هغه د هدایت سرچینه ده او هغه د عزت سرچینه ده هغه د اکثرو په دې امت کې چې د هغه شاته پرېښودی دی. نو موږ ته ضرورت دی چې دې کتاب ته راواپس شو او ضرورت دی چې دا کتاب د خپل ژوند دستور جوړ کړو او د دې په رڼا کې ژوند تیر کړو. اوس دا متقیان او پرهیزګاره خلک څوک دي؟ الله د هغوی بعض صفات بیانوي، بعض صفات، ټول نه، ځکه چې د پرهیزګارو خلکو خو ډېر خویونه دي، ډېر صفات دي په هغوی کې، خو دلته هغه اهم بیانېږي. د دې سوره بقرې په اوله کې الله رب العزت د خلکو درې قسمه ذکر کړي دي. یو قسم پرهیزګاره خلک مؤمنان، دویم کافران او دریم منافقان. او دا نشي کېدی پرون ما دا خبره کوله چې ټول خلک یو شي، لازم به خلک تقسیمیږي په دې دریو ډلو کې، یا خو صفا مؤمن دی، یا صفا کافر دی، یا منافق دی. داسې نشي کېدی چې ټول دې ته په یو تله کې وتلي. نو دا مؤمنان، دا متقیان، دا پرهیزګاره خلک څوک دي دا واوره. او که الله ژوند راکړو او طاقت یې راکړو او توفیق یې راکړو د دورې د ختمېدو پورې دا خبره یاده کوي چې قرآن کریم کې کوم ځای کې هم الله د مؤمن شان بیانوي نو دا دې دپاره نه بیانوي چې ته صرف واوره واسې خوند ترې واله، دې دپاره بیانوي که ته ځان په دې خلکو کې غواړې چې شامل کړي نو دا صفات به په ځان کې راولي کوم چې راته بیانوي. د دوی اولنی صفت دی الذین یؤمنون بالغیب، هغه کسان دي چې ایمان لري په پټو خبرو یا په غیبو باندې. او د غیب تعریف عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود کړی دی رضی الله عنهم، وی فما غاب عن العباد من امر الجنة والنار وما ذکر فی القرآن، هر هغه خبره چې د بندگانو نه غایبه ده، لکه د جنت او د جهنم خبره، د آخرت خبره، داسې نورې ډېرې خبرې دي. داسې هغو مثال پرې ورکړی چې هغه زموږ نه غایب دي، دې ته غیب ویلی کېږي. موږ یې په سترګو لیدی نه شو او په غوږونو باندې هغې هغه اورېدی نه شو او موږ محسوسه کړې خبره مخامخ نه ده، زموږ نه غایب ده، دې ته غیب وایي. اولنی صفت د مؤمن دا ذکر شوی د تقوادار چې د ایمان لري په غیبو باندې. وجه دا ده چې د ایمان اصل پته هله لګي چې کله د غیبو خبره راشي. مخامخ خو هر سړی خبره مني، یعنې ته کافر ته یو خبره وښایه بیا ورته ووایه داسې ده که نه ده، هغه هم وایي داسې ده، ځکه چې هغه ولیده. اوس کافران هم دا وایي د اسمان رنګ شین دی او ځمکه داسې ده او غرونه داسې دي، دا هغوی هم مني، موږ یې هم منو ځکه چې موږ لیدلي. او ګوره کله چې د قیامت په نښو کې یو غټه نښه دا ده چې نور به د مغرب نه راوخیږي، نو بیا الله رب العزت قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده او حدیثونو کې هم شتي چې بیا به چاله ایمان راوړه په دغه ورځ فایده نه ورکوي. ولې؟ یعنې دوی په خپله هغه خبره ولیده اوس ایمان راوړي، نو اوس څه فایده شو؟ دوی خو په غیبو ایمان نه لرو، چې ویلي دوی ایمان راوړي. نو د مؤمن او د غیر مؤمن فرق دا دی او د مسلمان او د غیر مسلم چې موږ په غیبو باندې الحمدلله ایمان لرو. دلته بیا د ایمان پته لګي الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لري په غیبو باندې. ایمان په عربي کې تصدیق ته وایي په لغت کې، او په شریعت کې ایمان څه ته وایي؟ په ژبه باندې اقرار کول، په زړه
تصدیق کول او په اندامونو عمل کول دې ته ایمان وایي. الله دې زمونږ پوره او کامل ایمان نصیب کړي. او سبحان الله یو حدیث کې راځي زمونږ ټولو دپاره د خوشحالۍ حدیث دی او زیری دی. امام احمد راوړی دی چې یو کس تپوس وکړو یا رسول الله هل احد خیر منا، زمونږ نه غوره څوک شتي؟ یعنی صحابه کرام ډېر اوچت خلک دي او قربانیانې دي د هغوی د اسلام دپاره د دین دپاره. اسلمنا معک وجاهدنا معک، موږ ستاسو سره اسلام راوړی دی، موږ جهادونه کړي ستاسو په ملګرتیا کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم نعم او شتي قوم من بعدکم یؤمنون بی ولم یرونی، ستاسو نه بعد به داسې خلک راځي چې په ما به ایمان راوړي او زه به یې لیدلی نه یم. یعنی په دې نقطه کې هغوی ستاسو نه غوره دي. داسې جملتاً خو د صحابه کرامو نه څوک په امت کې غوره نشته. نو پیغمبر به یې لیدلی نه یو ایمان پرې راوړي، او دا اوچت ایمان دی. لکه صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی دی ایمان یې پرې راوړی، موږ لیدلی نه یې زموږ په ایمان دی. نو په غیبو باندې ایمان دا اولنې صفت ذکر شوی دی د چا؟ د متقیانو. ویقیمون الصلاة، او پابندی د مانځه کوي. ومما رزقناهم ينفقون، او د هغه څه نه چې ورکړي دي موږ هغوی ته خرچه کوي. ما پرون دا خبره ذکر کړې چې اوس به موږ لږ یعنې کوشش به دا کوو چې ډېر سبق ووایو، او ډېر ګران کار دی. او که چېرته سړی ابتدا ته ګوري نو تمه به یې ختمه شي. لکه اوس ته د قرآن دا ټولې پاڼې سیاړه راوړه که دا به ختمول غواړي، نو چېرته به په ابتدا کې هر کار، صرف دلته د قرآن تفسیر نه یم او علم نه یم، هر کار ابتدا ته مه ګوره، ته کوشش او محنت کوه، انتها به انشاءالله مزیدار وي، تا به خوشحالوي. اوس به ورو ورو مونږ کوشش کوو چې سبق ډېر وایو او اختصار پکې کوو. مقصد زمونږ دا دی دلته د ناستې چې د الله کلام ټول واورو او په هغې باندې یعنې په مقصد باندې ورسو. اوس که سړی کښېني او تفصیل کوي او دا تفسیرونه چې علماو څومره لیکلي دي د کښېناستې که نه، نو رب الکعبه چې کلونه به تیر شي خو ته به اخر ته ونه رسي. دا خو د الله کلام دی، خو موږ کوشش کوو چې څه نه څه د الله په دې کلام باندې پوه شو. بل صفت دا ذکر کړی دی چې د مانځه پابندي کوي. نو دریم صفت دا دی چې څه چې ور الله ورکړي دي د هغې نه خرچه کوي. الله اکبر. مونځ ذکر شوی دی او دا د اسلام ارکان، د اسلام 5 ارکان دي که نه، اقرار د توحید او د رسول صلی الله علیه وسلم د نبوت، مونځ، زکات، روژه، حج. په هغه ترتیب دلته دا خبره ذکر شوې ده، ځکه چې ایمان په غیبو باندې د توحید د عقیده ده، بیا پسې مونځ دی، نو پسې زکات ذکر شوی دی. دا هغه مونځ دی چې فرق دی زمونږ او د کافرانو په منځ کې، دې ته غوږ کولا وکړي. او حدیث کې راځي، امام نسائی، امام ترمذي، امام ابن ماجه، امام احمد دې ټولو راوړی دی، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. زمونږ او د کافرانو په منځ کې فرق هغه مونځ دی، چا چې دا مونځ پرېښو هغه کافر شو. او یو بل حدیث کې دا راځي چې قیامت په ورځ د الله په حقوقو کې چې اولنې تپوس کېږي څه وبارکې وي؟ مانځه وبارکې. او دا هغه عبادت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د مرګ په وخت کې آخري زنکدن کې دې تذکره کړې وه، الصلاة الصلاة. امام ابو داود دا حدیث راوړی، زنکدن کې ویلي وي مونځ او مونځ. ګورئ مونځ پرې نه دی. دلته د سوچ خبره دا ده چې تدبر پکې وکړې. الله دا نه دی ویلي یفعلون الصلاة، کوي مونځ، داسې نه دی ویلي. یقیمون الصلاة ویلي، پابندي کوي د مانځه، قایموي مونځ. ولې داسې ویلي دي؟ ځکه چې مقصد صرف د مانځه کول نه دی، مقصد دا دی چې ته مونځ قایم کې ظاهراً او باطناً. ښه ظاهراً او باطناً څنګه؟
ظاهراً دیسې لکه د مانځه شروط دي، ارکان دي، واجبات دي چې دا ته پوره ادا کړې ظاهره کې. باطن کې څنګه چې ته دا مونځ محسوس کې، د الله عظمت ستا په زړه کې، عجزي الله ته راښکاره کې، زړه دې متجي الله ته، توجه دې الله ته وي، دې ته وایي مونځ قایمول. دا نه چې مونځ وکړه و خبر آسانه ده چې هر څنګه دې وکړو، نه مونځ قایم کا دیسې لکه څنګه چې ته الله او د الله رسول ویلي دي. او ظاهرا او باطنا مونځ صرف ظاهري حرکات نه دي. ګورې د ډېرو خلکو ذهن کې دا ده چې دا مونځ د ظاهري بعضو کارونو ته وایي، کته شه بره شه او یا ویناګانو ته وایي. صرف مونځ دا نه دی، د دغې سره مونځ د زړه سره تعلق ساتي، او چې هلته زړه دی برابرو نو د ظاهري اعمال او اقوال به دین به ډېر برابري. بله فایده یاده کوي، اکثر که تاسو سوچ کړی قرآن کې د مونځ او زکات یو ځای ذکر کیږي، او دا به راشي تاسو به واورئ ډېرو ځایونو کې الله دا خبره کړې چې مونځ کوئ او زکات ورکوئ، یا د مؤمنانو شان یې بیان کړی چې هغوی مونځونه کوي، هغوی زکاتونه ورکوي. ولې؟ وجه دا ده چې مونځ دې کې اخلاص دی د الله دپاره، مونځ خو موږ د الله دپاره کوو که، او زکات کې احسان دی د الله د بندگانو سره. او الله رب العزت هم زموږ نه دغه دوه خبرې غواړي، بندگی د الله کول او ښه کول د الله د بندگانو سره. هغه دواړه دي کې شته، مونځ او زکات. مونځ حق خالص د چا دی؟ د الله دی. زکات هم د الله حق دی، الله به موږ لازم کړی، خو پکې احسان د مخلوق سره دی. نو دلته اوس احسان د خالق سره شو، د الله سره احسان دا نه ته له څه ورکې. احسان تعریف حدیثونو کې راغلی د الله په ښه طریقې سره بندګي کول. نو احسان د خالق سره مو شو، احسان د مخلوق سره مو شو. او دلته ته فایده ذکر کم، هغه دا ما داسې بعض خلک لیدلي چې هغوی ډېر کوشش کوي چې د عبادت خپل او د الله سره چې کوم تعلق دی هغه برابر ساتي، او د مخلوق سره د هغوی معامله صفري. دا سړی په دین باندې صحیح عمل کوونکی نه دی. یوازې دا نه چې تا سپینې کپړې اچولي دي او بس په مخه سبحان الله لا اله الا الله، او تکبر، معاملات صفر، بد اخلاقه، بدتمیزه، د خلکو حقونه خوري. دا د کوم ځای دینداري ده؟ نه د چا سره منډه کول، نه د چا سره ښېګړه، نه د چا سره احسان، او زه دیندار یم. دینداري دا ده چې ته به حق د الله مدا کې، ته به حق د مخلوقو مدا کې. ځکه الله زکات او مونځ یو ځای ذکر کوي. بله خبره دا ده چې مونځ دا بدني عبادت دی، زکات په مالی عباداتو کې د مالی عباداتو سر دی. بدني عباداتو ته چې وګورې پای کې سر د دې عباداتو مونځ دی. مالی عبادات خو ډېر شی دي، خو سر یې زکات ته او صدقه ده. نو ځکه دا دواړه یو ځای ذکر کېږي چې بدني مو که مالی مو که، صرف یو طرف ته من خلا. او ځکه را به شي انشاءالله همدې سورې بقره کې الله وایي ادخلوا فی السلم کافه، اسلام ته پوره ورننوځئ. دا نه چې یو طرف ته راټینګ کړی، نه ته به برخه په هر قسم عباداتو کې یالې د وس مطابق. نو ځکه الله دا دواړه یو ځای ذکر کوي. مال لګول او د هغې نه مخکې مونځ کول دلیل د ایمان دی. او چې چا راته ووایي چې دا څنګه دلیل د ایمان دی، په دې دلیل کوم ځای کې دی؟ دلیل پرې دا دی ځکه چې الله دا د مؤمنانو صفت ذکر کړی دی. او حدیث کې هم دا خبر راغلی ده چې مال لګول والصدقة برهان، حدیث کې داسې الفاظ دي، د الله په لار کې مال لګول دلیل دی د دې سړي د ایمان او د دیندارۍ او د ښه سړیتوب. دلیل دی مال لګول دی. ولې؟ یعنی نور تاله څه دلیل درکو د یو سړي په ایمان چې هغه هغه څه پرېښودو د الله د رضا دپاره چې د هغې سره د هر چا ښه محبت دی. مال سره چا محبت نشتی؟ د ټولو دی. یو سړی راولېږي، ځکه قرآن کې راځي علی حبه، سره د دې چې د مال سره محبت وي، ضرورت یې وتمي او روایي د الله په لار کې ولګوي، نور دلیل تا ته څه ووایي؟
نو انفاق دلیل دی په ایمان باندې. سبحان الله ګور الله ومما ومن دا بسل کې ومن دی خو دی میم سره یو ځای کړی ما سره نو هغه مین ته حذف شوی دی ومما شو. دا مین د تبعید دپاره په عربۍ کې راځي یعنی بعض څه لګوي د هغه څه نه بعض دلیل دی په دې باندې چې الله رب العزت زموږ نه دا نه غواړي چې موږ ټول مال ولګو. ومما او بعض برخه او په هغه بعض کې په موږ باندې شنه خوله راځي یعنی په هغه بعض کې چې موږ کوم ګډوډ شو او په دې یو څو روپو دپاره چې موږ کومې بیا بهانې جوړو چې اوس په څه طریقه د دې نه بچ شو الله وایي زه دنه ټول هم نه غواړم. او ځکه سوره محمد کې به راشي الله وایي که ما دنه ټول غوښتلی و تاسو بخل کوو ځکه چې په دې کې دا حال دی. ها بله فایده ومما رزقناهم او دا هغه څه نه چې الله وله ورکړي دي. تعبیر ته وګورئ دا مال چې ته لګې که نه دا ستا نه دی دا دی د الله او د الله دپاره یې لګې نو احسان د الله وګڼه چې یو یې دله مال درکو دی د سره ښه وکړو نو بیا یې د سره ښه دا وکړو چې طاقت یې دله درکو د دغه مال د لګولو. بعض خلک دنیا کې داسې دي چې الله وله مال نه دی ورکړی بعض هغه دي چې الله وله مال ورکړی دی خو صرف جمع کولو والا دی او د مال چوکیدار دی. بعض هغه دي چې الله وله مال هم ورکړی دی نو طاقت د لګولو هم ورکړی دی نو دوی دي د الله شکر هر وخت ادا کوي. لکه چې ډېر خلک داسې شتي چې مال ورسره شتي خو د لګولو توفیق نشتي نو صرف یو دغه الله ورسره احسان کړی چې مال یې ورکړی خو توفیق یې نه دی ورکړی او توفیق یې چې نه دی ورکړی د د لاسه نه دی ورکړی. نو که چېرته الله دله طاقت ترکي د مال لګولو د الله په دین کې که نه نو دا د الله صدقه وګڼه په ځان باندې او دا د الله احسان وګڼه. ولې مال خو د هغه دی تا به کیسه کړي دي مال د هغه دی نو بیا دې د هغه دپاره ولګو نو د هغه مال لګول که مال چې د الله ودې لګو مال د هغه او تا ته به جنت میلاویږي دا احسان د الله نه دی احسان او احسان دی. ومما رزقناهم ينفقون او کم مال چې او کم رزق چې وله موږ ورکړی دی د هغې نه خرچه کوي. الله دا ونښو چې دا خرچه څومره کوي او په چی کوي او کله یې کوي خو صرف یې دومره ووایي چې ما چې وله څه رزق ورکړی هغې نه خرچه کوي. ولې دا ونه وي ځکه چې خو تفصیل دی او هغه پوره تفصیل الله دلته بیان نه کړو صرف دغه صفت یې وله بیان کړو چې دوی مال لګوي. ډېر تفصیل له به حدیثونو ته واپس کېږي نو چې حدیثونه نه مني په قرآن باندې عمل نشي کولی ځکه چې یو سړی وي چې زه په دې باندې عمل کول غواړم د الله په لار کې مال لګوم څنګه څومره په چا دا خو د دې بعض احکام په قرآن کې ذکر شوي نور تفصیل خو حدیثونو کې دی. نو حدیث تشریح ده د څه د قرآن نو چې قرآن مني بیا به له تشریح مني او چې تشریح نه مني نو ته په اصل کې قرآن نه مني والعیاذ بالله. ومما رزقناهم ينفقون بله فایده د دې دا ده د مال لګولو د الله په لار کې چې د دې سره انسان پاک شي د بخل نه او د بدو اخلاقو نه. بله په دې کې دا صفت دی چې انسان ټرین شي تدریب ورته میلاو شي چې څنګه به مال لګې څنګه به خرچه کې. نو چې څوک ورسره عادتي هغه ته سړی وګوري حیران شي او چې چا نه یې لګولی مال هغه ته یې سړی وګوري حیران شي. وجه دا دی چې دا یو عادت شوی دی ځکه چې هلته د الله په لار کې مال لګو هغې سره عادت شو چې مال به څنګه لګې. دی بل غریب صرف غوټې ورکړي دي نو ده نه تپوس د غوټو وکړه دی به غوټو عادت دی. الله رب العزت دی موږ له توفیق راکړي چې کوم رزق یې راکړی دی چې د هغې نه د هغه په لار کې ولګو. د هغې نه بعد بل صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک او هغه خلک دي چې ایمان لري په هغه څه چې نازل کړی شوي دي تا ته
وما انزل من قبلك او پاغه څه چې نازل کړي شوي دي مخکې ستانه وبالآخرة هم يوقنون او په آخرت باندې هغوی یقین ساتي. ټول څو صفات دي؟ ته څلور شمار که ځه دومره غټ قرآن ته ځان ته ایښودی دومره ته ما ته څلور شمار که احسان صاحب شمار یې که خبره دې بدله کړه پنځه شمار که د اول سر نه شروع که په غیب باندې ایمان د مونځ پابندي مال خرچ کول درې شو ایمان په هغه کتابونو چې مخکې نازل شوي د رسول صلی وسلم نه او په دې قرآن ایمان په آخرت یقین ساتي. مونځ ذکر شو مونځ ذکر شو ټول څه شو؟ که چېرته موږ په دې پخوانو کتابونو ایمان جدا کړو او په قرآن ایمان جدا کړو نو بیا شپږ شو. او که ووایو چې دا یوه خبره ده یعنې په آسماني کتابونو ایمان نو بیا څو شو؟ بیا پنځه شو. ښه سبحان الله دی دا تیر شوی آیت کې د ترتیب یعنی الله اهم خبره بیان کړه بیا په هغې پسې چې کومه اهمه ده بیا په هغې پسې چې کومه اهمه لکه څنګه ایمان په غیبو باندې د عقیدې سره تعلق ساتي نو دا ټول نه مخکې ده. بیا په دې پسې مونځ اهم دی نو مونځ پسې ذکر شو په هغې پسې زکات اهم دی نو زکات یې ذکر کړو ترتیب باندې ذکر کړي ځکه چې دغه درې په دې ترتیب باندې دی عقیده مونځ زکات. نو اوس د هغه عقیدې د مسلې تفصیل پکې بیانېږي. یو بل هم د عقیدې مسله د هغه ده چې دوی ایمان لري په هغه څه چې نازل کړی شوي دي تا ته بما انزل الیک دلته فایده یاده کوي وایي نازل کړی شوي دی تا ته څه شی نازل کړی شوی دی؟ قرآن او حدیث. بارک الله فیک. قرآن او حدیث. سورة النساء کې الله سوی وانزل الله علیک الکتاب والحکمه الله نازل کړي دي په تا باندې قرآن او حکمت چې هغه حدیث دی. خو دلته یو فایده ګوره سوچ پکې وکړئ چې دې ټیم کې کله چې دا آیت راغی نو قرآن پوره نازل شوی نه نو الله دا خبره دې دپاره وکړه داسې وکړه چې واقع کو چې دا یقیني پوره کتاب درتلو والا دی نو ځکه د اول نه دا خبره ذکر کړه. بله فایده په دې کې دا ده وی دوی ایمان لري په هغه څه چې تا ته نازل کړی شوي دي بیا وی ایمان لري په هغه څه چې ستا نه مخکې نازل شوي دي. قرآن مخکې دی که دا نور آسماني کتابونه مخکې دي؟ دا نور آسماني کتابونه مخکې دي خو قرآن یې ترې مخکې ذکر کړو ځکه چې دا به دغه ټولو کې غوره کتاب دی. بله دا چې دا قرآن هغه ټولو باندې مهیمن دی یعنې هغه ټولو ساتنه کوونکی دی هغوی لره یعنی ناسخ دی نو ځکه قرآن د دې نورو آسماني کتابونو نه مخکې ذکر شو. او هر ځای کې چې دا خبر راشي که نه چې ایمان په قرآن باندې نو دا صرف دا نه چې په خوله باندې ایمان دی دا په خوله هم دی دا په زړه هم دی او دا په اندامونو باندې عمل دی. ایمان دا دی صرف په خوله باندې خبره کول دا سړي له فایده نه ورکوي. بله مسله زمونږ په ټولو آسماني کتابونو باندې ایمان دی که موږ ته نوم معلوم دی او که نه دی معلوم او که موږ ته هغه نبي او رسول معلوم دی او که نه دی په چا چې راغلی دی. کوم ځای کې چې تفصیل راغلی لکه تورات زبور انجیل بعضو نومونه راغلي دي زمونږ په هغې باندې تفصیلي ایمان دی. کوم چې موږ ته نه دی معلوم په هغې باندې زمونږ اجمالي ایمان دی چې او پیغمبرانو باندې الله کتابونه نازل کړي دي هغې کې ورته دین ښوولی دی د خلکو دپاره هغه کتابونو کې هدایت و هغه خبرې رښتینې وي هغه یقیني د الله خبرې وي په دې باندې زموږ ایمان دی. اگر که موږ ته د هغه کتابونو ټولو نومونه نه دي معلوم دغه شان زموږ په انبیاو باندې ایمان دی. موږ ته خو د یو څو انبیاو نومونه قرآن او حدیث کې ذکر شوي دي
داسې خو انبیاو رسول ډېر راغلي دي، رسولان او انبیا، زموږ په هغه ټولو باندې جملتن ایمان دی، او د کومو چې تفصیل راغلی دی په هغوی باندې زموږ ایمان تفصیلي دی. وبالآخرة هم یوقنون، او په آخرت باندې هغوی یقین ساتي. آخرت ته آخرت په دې وایي ځکه چې د دنیا نه وروسته راځي، نو ځکه ورته آخرت وایي، او دنیا ته دنیا په دې وایي ځکه چې د دې دا نږدې ده سړي ته او حاصلول یې اساني، نو ځکه دنیا ته دنیا ویلی کېږي. آخرت باندې ایمان لري او یقین لري، یعنی د قبر نه والا، د برزخ نه والا بیا راپاڅېده، بیا قیامت په ورځ چې څه کېږي هغه پکې دننه رالو، جنت او جهنم ته تګ، څه چې قرآن او حدیث کې ذکر دی د مؤمنانو په هغې باندې یقین دی، ذره برابر پای کې شک نشتی، ذره برابر. او ځکه دا بعض خبرې د آخرت دا دنیا او د آخرت دا ژوند دا ډېر عجیبه ژوند دی، هلته ډېر څه عجیبه کېدو والا دي. یعنې بعض حدیثونه سړی واوري نو د الله قدرت ته حیران شي، حیرانېږي په دې نه چې دا به څنګه کېږي. وجه دا ده چې زموږ په خپل رب باندې ایمان دی چې هغه په هر څه قادر دی، او چې هغه په هر څه قادر دی او هغه راته ووایي چې آخرت کې به زه داسې کوم، یا د رسول صلی الله علیه وسلم په جبر راته ووایي چې جنت کې به داسې او جهنم کې به داسې، نو الحمدلله زموږ پکې شک نشتی، زموږ پې ایمان دی. لکه مخکې ورځو کې یو منکر حدیث لګیا او لا په منبر داسې نه خلک ناست، نو قبر خو چې کولاو کې مړی پکې هغه شان پروت دی. مالک صاحب مخکې دا وایي چې الله د مؤمنانو دا اولنی صفت ذکر کړی دی، الذین یؤمنون بالغیب، په غیبو باندې ایمان لري، او چې الله تا ته هر څه وښیي نو بیا فایده څه شوه ستا د ایمان. الحمدلله د آخرت په هره خبره زموږ ایمان دی، په هره خبره زموږ پکې شک نشتی، او په هغه څه کې شک کول چې هغه الله بیان کړي او د رسول صلی الله علیه وسلم طرف نه راغلي په صحیح سند سره، دې باندې انسان کفر ته وځي والعیاذ بالله. اولئک علی هدى من ربهم، دغه کسان په هدایت دي د طرف د رب د دوی نه، واولئک هم المفلحون، او هم دغه کسان هم دوی کامیاب دي. چا کې چې دغه صفات دي، دوه خبرې ذکر شوي چې یو خو دوی په هدایت دي، دوی کامیاب دي. ګوره علا هدن په هدایت دي، علا استعلا د په عربۍ کې یعنې علا چې کله ورشي په هغې د پاسه، نو په هدایت دي، په هدایت د پاسه دي، په هدایت څوک سورېږي خو نه، نو ولې دلته دا ټکی ویلی دې دپاره چې دا هدایت باندې دوی مضبوط دي، د پاسه پې دي یعنی دوی په دې هدایت مضبوط دي. بله پکې دا فایده ده د دې هدایت د لاس الله اوچت کړي دي، عزتمند دي. ګوره قرآن کې یو ذکر الله وإنا او ایاکم لعلی هدى او فی ضلال مبین، یا خو به موږ په هدایت یو، په هدایت یو، د پاسه به یو، یا به په ګمراهۍ کې یو. نو ګمراهۍ کې سړی دننی ذلیلی، او په هدایت سړی د پاسه صحیح اوچت عزتمني، نو ځکه دلته علی هدى. بیا دا هدایت معمولی هدایت نه دی، ولې هدایت ته لږ وګورئ که نه، د الله له طرفه دی، بارک الله فیک. دا هدایت د الله له طرف نه، من ربهم، د طرف د رب د دوی نه، نو ځکه دا معمولی هدایت نه دی. دویمه دا چې دوی کامیاب دي دنیا کې هم او آخرت کې هم. ګوره دا اسم اشاره دوه پیرې راغی، اولئک و اولئک، که نه یو پیرې دی که دوه پیرې؟ دوه پیرې دی. ولې دوه پیرې دی؟ دا د تأکید دپاره دی چې دغه خلک یادوم، دغه خلک او دغه خلک، تأکید. لکه ته چا سره خبره کوې که نه چې هغه کس ښه سړی دی او هغه کس رښتینی سړی دی، معنی دا چې د اورېدونکي ته وایي چې دغه درته یادوم، دغه تأکید کې. بله دا چې دواړه خبرې جدا دي،
په هدایت دوی دي دا یو جدا نعمت دی، کامیاب دي دا جدا نعمت دی. نو د هر نعمت تذکره جدا شوی دی. بله ګوره دا واولئک هم المفلحون، او هم دغه کسان هم دوی کامیاب دي. خیال هم دی که نه دی؟ نو دې سم الله ویلی شو چې دغه کسان کامیاب دي. د هم ته پکې بیا ضرورت نه و چې دغه کسان هم دوی کامیاب دي. نو دې ته ضمیر الفصل وایي په عربۍ کې. دی ولې راوړی دی؟ دې دپاره ګوره سوچ پکې کوئ چې هم دوی کامیاب دي، د دوی نه علاوه کامیاب نشتی، بل کامیاب نشتی. نو که ته چې ما سره پیسې ډېرې دي، جایداد ډېر دی، هغه جیب کې کېده، دلته دای خبره نه کېږي. یا زما نسب اوچت دی، یا زه ښایسته یم، یا زورور یم، نه. الله وایي کامیاب هم دوی دي. دویمه فایده پکې دا ده ولې الله بیا دا وایي هم المفلحون چې هم دوی کامیاب دي. که څوک په دې شک کې پرېوتی چې کیدی شي په دې کامیابۍ کې د دوی سره نور خلک هم برخداراني چې هغوی کې دغه اوچت صفات نشتي، الله وایي نه، کامیاب صرف دوی دي او هم دوی دي، بل څوک ورسره نشتي. اوس یې پوه شوئ که نه؟ ځکه تاسو ته بار بار وایم قرآن کریم کې یو ټکی یو حرف د اسې مه ګڼه چې دلته الله وایي واولئک هم المفلحون، د دې هم ضمیر راوړه، دې کې ډېر غټ حکمتونه پراته دي، الله دې به موږ پوه وکړي. دې سره خبره ختمه شوه د چا؟ د متقیانو. اوس د دې نه بعد د کافرانو بحث به کېږي. او کفر په عربۍ کې په لغت کې پټولو ته وایي، پټولو ته. او دا ذمېداري چې کوي او د ځمکې سره او د پټو سره تعلق او د فصل سره، دته هم په لغت عربۍ کې کافر ویلی کېږي. ولې؟ دانو لره پټونکی دی. نو بیا په شریعت کې کافر هغه چاته وایي چې هغه څه پټ کي کوم څه چې الله رالیږلي دی د هغې نه انکار وکړي. نو اوس د دې کافرانو بحث کېږي. ان الذین کفروا، یقینا هغه کسان چې کفر کړی دی، سواء علیهم، برابر ده په هغوی باندې، اانذرتهم، که ته یره ورکې هغوی لره، ام لم تنذرهم، یا یره نه ورکې هغوی لره، لا یؤمنون، ایمان نه راوړي. ختم الله على قلوبهم، مهر والی دی الله د هغوی په زړونو، وعلى سمعهم، او د هغوی په غوږونو، وعلى ابصارهم غشاوه، او د هغوی په سترګو باندې ناشنا پردې دي، ولهم عذاب عظیم، او د هغوی دپاره عذاب لوی دی. هغه کسانو چې کفر یې کړی دی دوی له د پیغمبر یره ورکول نه ورکول هېڅ فرق پې نه کوي. نو واضح شوه چې د دې نه مراد کم کافران دي؟ زدیان او عنادیان. ځکه چې اسلام چې کله راغی او رسول صلی الله علیه وسلم ته نبوت میلاو شو، نو ډېرو کافرانو اسلام قبول کړی دی. نو که چېرته عام کافران ته مراد شي نو بیا دغو څنګه اسلام قبول کړی دی؟ دلته معنی زدي عنادیان. او هغه موږ ته د دې ځای نه معلومه شو چې الله وایي ستا یره ورکول دوی له یا نه ورکول یو شی دی. نو چې یو شی دی معنی ده چې هغوی کې ضد پروت دی. ته چاته وایې که نه چې مړه ده نه غلی شي، دته خبره کول نه کول یو شی دی، اثر پې نه کوي. او چې اثر پې نه کوي نو دا بیماری په هغه کې ده، دا مشکل په ده کې دی چې دا سړی زدي او عنادي دی. الله چا سره ظلم نه کوي، لکه ابو جهل، ابو لهب او داسې نور د مکې چې کوم مشهور کافرانو ایمان یې راوړی نو. زدیان او عنادیان، کوم چې زدیان او عنادیان نه وو الله رب العزت هغوی له توفیق د ایمان هغه ورکړی دی. دلته ګوره غټه فایده هغه دا ده چې دین بیانونکی داعي او عالم دی به خپل دعوت جاری او ساری ساتي، که څوک یې مني او که څوک یې نه مني.
کوم ځای کې دا خبره نه زه دې آیت کې دا خبره ذکر نه دلته دا فایده دې ځای نه راوځي ګوره چې الله پیغمبر ته وایي که ته یره ورکې او که نه ورکې دا په دوی برابره ده خو بیا ورسره دا نه دي ویلي چې دعوت وله مه ورکوه دلته دا فایده راووته ځکه چې دعوت ورکول نه ورکول په هغو یو شی دی نو بیا الله دا پیغمبر منې کو ولې نه چې بیا داسې خلکو له دعوت مه ورکوه هسې ولم فایده نه ورکوي خو الله منع نه کو دلیل دی په دې چې داعي او عالم او دین طرف ته چې څوک دعوت ورکوي او بلنه ورکوي هغه به خپل دعوت جاری ساتي که څوک د ده خبره مني او که څوک یې نه مني او که موږ دې ته په انتظار کېناستو چې څوک یې مني څوک یې نه مني موږ نه به هر څه به پاتې شي او یا سرونه م شمارل چې څومره خلک زما خبره مني او څومره نه مني هر څه به دله پاتې شي داعي کار بیانول دي باقي حساب کتاب به ورسره الله کوي نو دا یو فایده دلته راووته ها ان الذين كفروا کومو کسانو چې کفر کړی دی الله وایي که ته دوی له یره ورکې که نه ورکې په دوی څه اثر نه کوي فرق نه لري دوی ایمان نه راوړي نو دا مخصوص بعض خلک دي او دا خبره الله کولی شي د الله نه علاوه بل څوک نشي کولی ولې الله ته د مستقبل پته ده او الله په زړونو عالم دی نو چرته به ما او تا دا فیصله د چا باره کې نشو کولی که بعض خلک وایي که نه وی قلار شتې دی مني نه هکې یو سړی داسې وایي چې یاره ظاهري حالات یې داسې دي چې توجه نه ورکوي دا جدا خبره خو د یو چا په باره کې حتمي فیصله کول چې دی نه مني دا زما او ستا کار نه دي داسې فیصله صرف الله رب العزت کولی شي الله مهر والی دی په زړونو د دوی او په غوږونو د دوی باندې او په سترګو د دوی باندې ناشنا پردې دي او د دوی لپاره دردناک عذاب دی یاد کوي دا فایده دلته چې د ذلت یو انسان ته چې ذلت رسي که نه او یو انسان باندې چې عذابونه راځي که نه نو د دې ذموار په اصل کې دغه کس پخپله دی څنګه الله وی کومو کسانو چې کفر کړی دی بیا وی د دوی په زړونو الله مهر و په غوږونو یې مهر و په سترګو یې پردې دي دا ولې کفر یې کړی نو ګوره کار هغوی پخپله کړی و د هر څه انجام د دوی د کفر دی نو چې کله الله رب العزت ته ګناهونه کوې که نه او راوینې وي نو ګوره الله تا سره ظلم نه کوي چل تا کې و بیماري په تا کې وه او قرآن کې الله وایي که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم الله په یو قوم باندې نعمتونه نه بدلوي تر هغه وخته پورې چې دا قوم یې په ځان باندې پخپله بدل کړي نو دوی کې مسله وه دوی کفر کړی دین نه انکار کړی چې انکار یې وکړو سزا د هغې دا شوه او څه غټه سزا شوه ډېره غټه سزا ده چې الله د چا په زړه مهر ووایي او د ده زړه بند کړي د حق ختم الله على قلوبهم قلوب جمع د قلب ده القلب زړه ته قلب ویلی کېږي او دې ته قلب په دې وایي ځکه چې دا اوړي راوړي او ځکه یو شاعر وایي ما سمي القلب الا لتقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويله وی زړه ته قلب په دې وایي ځکه چې ده کې تقلب راځي اوړي راوړي نو خیال ساته چې زړه دې چېرته بل طرف ته وانه وړي ځکه دې ته قلب وایي او یو حدیث کې داسې هم راځي چې د دې زړه مثال داسې دی لکه یو بڼه چې پرته یي په ځمکه باندې او سیله یې راشي څه چل ورسره کوي اړی راړی نه بیخ بنیاد وله وباسي کوم ځي ته به یې ورسوي دغه شان دا زړه دی د اوړي راوړي څوک دا یقیني نشي ویلی
چې زما دا زړه چې دی بس دا به دقې شاني څنګ کې وستی. او ډېر خلک د دیندارۍ نه بعد بې دینه شوي دي او بعض والعیاذ بالله د اسلام نه وروستو اسلام قبلولو نه او منلو نه وروستو کافر او مرتد شوي دي. یریږه په ځان باندې او په دې خپل زړه باندې او همیشه دا سوال کوو چې یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینک. همیشه نو هلته بدن کې باچا کم یو دی؟ زړه دی. نو ځکه الله مهر د دوی په زړونو وو هغه باچا یې وله خراب کو. مهر چې وولی شي نو دی د حق نه لرې شي، دی د حق نه بند شي. او زړونو په باره کې چې کومې سزاګانې ورکړی کېږي هغه په یو څو قسمه دي. یو زنګ دی، زنګ کله بل ران علی قلوبهم، زړه زنګ شي. او دویم دې ته په دې مهر ووالی شي. درېیمه سزا دې ته تاله واچولی شي، ام علی قلوب اقفالها. او امام مجاهد رحمه الله به وي په دې ټولو کې دا عذابونه خو ټول سخت دي، خو په دې ټولو کې سخت چې دی سخت عذاب هغه چې کله الله رب العزت زړه ته ټاله واچوي. د هغې پسې دویمه مرتبه چې کله پې الله مهر ووایي، په هغې پسې درېیمه مرتبه چې دا زړه کله زنګ شي. او حدیث کې راځي چې کله انسان ګناه وکړي او دی بیا واپس نشي الله ته زر، نو په زړه کې داغ ولګي، هغه داغ ورو ورو ډېرېږي تر دې چې دا زړه زنګ شي. نو چې زنګ شي په هغې پسې پې مهر لګي، او چې مهر پې ولګي بیا ورته ټاله ور واچولی شي، بیا قصه بلکل ختمه شي. نو د زړه اهتمام ډېر کوئ، د زړه خیال ډېر ساتئ. ظاهري من ګورو راګورو چېرې سرمن څنګه ده، هډوکي څنګه دي، د دې دومره خیال مه کوه. اصل زیله ورشه، د هغې خیال وکړه، ځکه چې د هغې په خرابېدو سره لکه حدیث کې چې راغلي د هغې په خرابېدو سره ټول بدن خرابېږي او د هغې په جوړېدو سره ټول بدن جوړېږي. د هغې خیال وکړه. وعلى سمعهم او په غوږونو د دوی پرده والی ده، مهر والی ده. مهر والی معنی ده چې دوی حق نه اوري. مطلب دا نه چې غوږونه وله بلکل کاڼه کړي دي. دا ګټ عذاب دی. یعنې زه خو دایم دغه عذاب چې د اسمان نه د کاڼو باران راشي دغه دې نه وړوکی دی چې یو سړی غوږونه یې کار کوي ښه صحیح، خو په دغه غوږونو باندې د حق اورېدو طاقت ول الله نه ورکوي. دا ګټ عذاب دی. دغه شان وي په سترګو باندې پردي دي، غشاوه ناشنا پردي دي. معنی دا نه چې الله ړانده کړي دي، څه مطلب دی؟ حق پې نه ویني. او دا ګټ عذاب دی چې الله رب العزت په چا باندې راولي. دلته فایده یاده کړئ. ختم الله علی قلوبهم، الله مهر والی په زړونو دا ګوي، جمع یې ویلی، قلب یو نه دی، قلوبهم. وعلى سمعهم او په غوږ دا ګوي باندې. دا سمع یو راوړی غوږ، او غوږونه سترګې او زړونه جمع راوړې ده. ولې؟ ځکه چې په غوږ باندې صرف اواز اورېدی کېږي، په غوږ باندې یو شی اورېدی کېږي، څه بل پې څه کېته، او په سترګو ډېر څه لیدی کېږي، او په زړه باندې د ډېرې خبرې ورته ځي راځي، قسمه قسم، یو خاص قسم څه نه دي. نو ځکه دا زړونه یې جمع راوړه او سترګې یې جمع راوړه. وعلى ابصارهم غشاوه، او په سترګو د دوی باندې ناشنا پردي دي. ولهم عذاب عظیم، او د دوی دپاره دردناک عذاب دی په آخرت کې. دغه د دنیا سزا ده. دا مهر په زړونو او په غوږونو باندې او پرده په سترګو باندې دا عذاب د دنیا دی. هر چې د آخرت عذاب دی نو هغه بیا یو لوی عذاب د دوی انتظار کوي. عذاب په اصل کې د عذاب ټکی چې دی عربي ده، دې کې معنی د منې پرته ده، یو شی منع کول، بندول. نو دې ته عذاب په دې وایي چې دا جهنم کې به دا مجرمان بند کړی شي، هلته به الله راټینګ کړي او سزا به ورله ورکوي. رب العزت دې موږ ټول وساتي. ښه
اوس د دې نه بعد الله رب العزت د منافقانو باس کوي. د مؤمنانو وشو صفا مؤمنان، بیا صفا کافران، بیا منافقان. د مؤمنانو باره کې څه نه څه خبره وشوه، د کافرانو باره کې څه نه څه، منافقانو باره کې ډېره تفصیلي خبره روانه ده. تقریبا 15-16 صفات د هغوی بیانېږي. وجه دا ده چې د منافق پیژندل ګران کار دی، نو ځکه الله رب العزت لږ تفصیل بیان کو چې ویې پیژنئ. صفا مسلمان موږ یې پیژنو، صفا کافر په اسانه یې پیژنو، خو د منافق پیژندل دا ګرانه ده. نو ځکه د منافق باس لږ اوږد شوی دی. دا فایده یاده کوي بله، منافقت دا په مدینه کې راښکاره شوی دی، ځکه چې مکه کې منافقت ته ضرورت نه راتو. وجه د هغې دا وه چې مکه کې مسلمانان کمزوري و کافران زورور و، او هر چې مدینه ده نو هلته کافران کمزوري و مسلمانان زورور و، نو ځکه دې بعضو منافقت کړی. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو او راغی مدینې ته، نو مدینه کې یهود موسیدو، عرب مشرکان پکې موسیدو، ډېرو مشرکانو پکې ایمان راوړو، بعضو ایمان را نه وړ، دغه شان بعضو یهودو پکې ایمان راوړو، ډېرو نه و راوړی. نو بیا منافقان پیدا شو په هغه مشرکانو کې هم، لکه عبدالله بن ابی بن سلول دا مشرک و مخکې، او د هغه ډله چې کومه وه، او په یهودو کې هم بعض منافقان پیدا شو. خو یهودو کې منافقان دا یو جدا ډله وه، ځکه په دې صورت کې د هغوی بعض جدا راځي. ما پرون تاسو ته ووایي چې په اول سره د قرآن پوه نه شوې، په آخر سره هم نه پوهېږي. نو ځکه دا بعض خبرې د اول نه یادې کوي چې منافقان په مشرکانو کې مو او منافقان په یهودو کې مو. او د منافقت مختصر تعریف دا دی: شر پټول، خیر راښکاره کول، یا په ژبه یو څه ویل په زړه بل څه. او دا دوه قسمه، یو ته وړوکی منافقت وی بل ته غټ، یا یو ته اعتقادي وي بل ته عملي وي. غټ منافقت هغه دی چې په زړه کې سړی کافري والعیاذ بالله، په خوله مسلماني، دې ته اعتقادي منافقت وي، د عقیدې سره تعلق ساتي. وړوکی منافقت دا دی چې سړي کې عملي منافقت پروت، یعنی بعض کارونه د منافقانو دي، کافر کېږي ورسره نه، لکه دروغ ویل، کنځلي کول، دروغ و قسمونه، امانت کې خیانت، او داسې پسې بیا ځه جګړو کې کنځل، او داسې نورې ډېر. دې سره سړی کافر کېږي نه، خو دا صفات ته چا دي؟ دا د منافقانو دي. دې ځکه چې د کومو منافقانو بحث روان دی، دا کوم یو دي؟ اعتقادي منافقان دي، کوم چې کافران دي، چې په ظاهره کې رسول صلی الله علیه وسلم ته ویو مسلمانانو ته چې موږ ایمان راوړی دی، او په زړه کې دننه ملګري د چاو؟ د کافرانو، خصوصا د یهودو. دا خبره یاده کوي فایده چې دا منافقت دار و مدار په مدینه کې هغه اکثر په یهودو باندې و. هلته د یهودو د مسلمانانو سره نه لګېده، د رسول صلی الله علیه وسلم سره نه لګېده، نو دا خلک به استعمالول. نو یهودو منافقانو دواړه طرفونه راټینګ کړي، یهودیان هم راټینګ کړي، مسلمانان هم راټینګ کړي. دې د لاسه ځان ته هوښیار ویلی، دا به راشي انشاءالله. ومن الناس، او بعض د خلکونه، من یقول، هغه څوک دی چې وایي آمنا بالله، من ایمان راوړی دی په الله، وبالیوم الآخر، او په ورځ وروستنۍ، وما هم بمؤمنین، حال دا چې ندی دوی ایمان والا، مؤمنان ندی. ومن الناس، او بعض د خلکو، ټول داسې نه دي، دا مین دې دپاره تبعید چې بعض خلک دا کار کوي، وایي داسې، یعنی صرف خبره
کم ځای سره تعلق ساتي؟ خولې سره. صرف وی آمنا بالله موږ ایمان راوړی په الله او په آخرت. حقیقت دا دی چې الله دوی ایمان لرونکي نه دي. وجه دا چې دوی دا خبره صرف په خوله ده. نو ولې دا کار کوي؟ يخادعون الله والذين آمنوا، دوی دوکه کوي د الله سره او د هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی. د دې دپاره دوی دا کار کوي. د دې نه دا فایده راووته چې سوچ پکې وکړي چې منافقان زمونږ ګډ دشمنان دي. ځکه دلته الله وی دوی دوکه ورکوي الله له او مؤمنانو لره، بل څوک یې پکې نه ذکر کړي. یعنې د دوی اصل دشمني د الله سره ده، د مؤمنانو سره ده. او مؤمنانو سره په دې دشمني ده ځکه چې د هغوی د الله سره دوستي ده. نو دا وپېژنئ منافقان زمونږ د ټولو نه بدترین دشمنان دي. او دا په هر زمانه کې شتي. هر زمانه کې په امت کې داسې منافقان شتي چې هغه ظاهره کې زمونږ ملګري دي او دننه باطن کې هغه د کافرانو ملګري دي. دا زمونږ ګډ دشمنان دي. او د دوی د لاسه چې امت ته کوم نقصان رسي که نه، دا د بل دشمن د لاسه نه رسي. نو الله وی حقیقت دا دی چې دوی مؤمنان نه دي. وما هم بمؤمنین. دلته بله فایده، دعوه صرف کافی نه ده د یو خبرې کول. څنګه؟ ځکه چې دعوه خو دلته دوی د ایمان کوي که نه نه کوي. نو صرف په دعوو باندې کار نه کېږي چې څو پورې ورسره عمل نه وي او تصدیق نه وي. لکه دا بعض چې ویني صرف دعوې کوي په دې مسلمانانو کې، زه داسې او موږ دغه او داسې او دا عملي میدان له چې راشي صفر دی. کله چې د یو خبرې دعوه وکړي بیا به په هغې دلیل ښیي، او دلیل څه دی؟ دلیل عمل کول دی. نو مؤمن چې دی که نه، مؤمن قول او فعل دی. دی کار هم کوي، دی خبره هم کوي، او د ده خبره دی رښتینې کوي په فعل سره، په کار سره. څنګه چې وایي هغه شانې کوي. نو صرف به دا دعوې ماوې نه کوئ. او ځکه الله رب العزت سورة الصف کې ویلي رابه شي یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ای ایمان والو ولې هغه خبرې کوئ چې کوئ یې نه. دا د منافقت نښه ده چې سړی وایي یو څه او کوي بل څه. یخادعون الله والذین آمنوا، دوی دوکه ورکوي الله له او مؤمنانو لره. دا دوکه دوی الله له چې ورکوي نو د دوی په ګمان کې الله له ورکوي. نو ځکه الله دې څه خبره وکړه، یعنی د هغوی دا ګمان دی چې موږ الله له دوکه ورکوو. مؤمنانو له دوکه ورکوي، دا صحیح خبره. مؤمنان دوکه کېږي. مؤمن دوکه کېدی شي که نه شي؟ دوکه کېدی شي. دوی رسول صلی الله علیه وسلم له دوکې نه دي ورکړي دي. او رسول صلی الله علیه وسلم د دوی حقیقت په بعضو ځایونو کې نه دی پېژندلی. وجه دا ده چې موږ ته د زړه حال نه دی معلوم. بله موږ د دیوال نه اخوا خبره خو نه اورو. بله دا چې موږ خبر را نه یېرېږي، کمزور یو او داسې پسې بیا ځه ډېر موږ کې کمزورتیا شتي. خو الله رب العزت خو هغه ذات دی چې هغه په زړونو پوهه دی. نو هغه له څوک دوکې نه شي ورکولی. اگر که څوک دا وایي د هغه د ګمان مطابق چې زه الله دوکه کوم، خو الله نه دوکه کېږي. خو مؤمنان دوی دوکه کړي دي. په ډېرو ځایونو کې منافقانو مؤمنانو له دوکه ورکړې ده. بله وجه دا دی چې مؤمن زړه صفایي، لکه حدیث کې راځي که نه التقي النقي، د مؤمن زړه د تقوا نه ډکي او صفایي. نو د صفا زړه یو نښه دا دی چې دی په خلکو باندې ښه ګومان کوي. اول ته منافقانو باره کې به راشي چې دا د ژبې نه ډېر تیز و، خبرو کې ډېر تکړه و. نو هلته مسلمانانو خو زړونه صفا دي، نو د دوی په خبرو کې به هغوی رالو. وما يخدعون إلا أنفسهم، او دوی دوکه نه کوي مګر د خپلو ځانونو سره.
وما يشعرون او نه پوهیږي دوی. یعنی د دې دوکې وبال هغه په دوی راواپس کېږي، خو قمقلان دي نه پوهیږي. او د دې دوکې انجام یا بد انجام هغه په آخرت کې هم دوی ته خو به میلاویږي خو دنیا کې هم دوی ته رسي. نو الله رب العزت وایي چې دوی په دې کې کامیابیږي نه. نو دلته دا فایدې یاده کوي چې څوک هم کوشش کوي د دین د راپرځولو او چې څوک هم کوشش کوي د حق د راپرځولو، نو دی به کامیاب نشي خو دی به تاواني شي. تاوان اولنی او آخرنی هغه خپل دی، دا یاده که. لکه یو نیم کس دا دینداري پرېږدي او داسې سړي ته محسوسوي لکه دی چې الله ته وایي چې نور یې نه کوو، یا د یو نیم د هغه چا سره ورانه شي چا چې ورته نصیحت کړی چې داسې کوه، چې د هغه سره ورانه شي هغه دین پسې پرېږدي. ګوره دین چې ما او تا پرېږدو که نه او بېدیني کوو، نو په دې کې اولنی او آخرنی نقصان هغه زما او ستا دی. اولنی او آخرنی نقصان هغه زمونږ دی، مونږ ګوره الله له نقصان نشو ورکولی. نو الله وایي منافقانو وبال د دغه خبرې هغه دا دی چې هغه هر څه په دوی باندې راواپس شوي دي خو دوی نه پوهېږي. فی قلوبهم مرض، په زړونو د دوی کې بیماري ده. فزادهم الله مرضا، بس زیات کړی دی الله مرض د دوی. ولهم عذاب علیم، او د دوی د پاره عذاب دردناک دی. بما كانوا یکذبون، په دې وجه چې دوی همیشه دروغ وایي. فی قلوبهم مرض، لږ ساعت مخکې ما تاسو ته وایي چې زړه باچا دی. ګوره نو دلته م الله خبر دا که باچا کوي چې اصل مسله دا ده چې د دوی چې کوم باچا دی د بدن هغه ګډوډ دی او پای کې بیماري ده، والونه یې بند دي. منافقت بیماری ده، ځکه چې د زړه بیماریانې دا په دوه قسمه دي، حسي او معنوي. دلته معنوي بیماری تی مراد د دوی په زړه کې مرض د شک دی، مرض د منافقت دی، مرض د حق د نه منلو دی. فزادهم الله مرضا. د دې دوه ترجمې کیدی شي، ځکه چې دلته مفسرین دوه خبره کوي. بعض وی دا الله خبر ورکوي، نو چې خبر ورکوي بیا به ترجمه دي سي فزادهم الله مرضا، بس زیاد کو الله مرض د دوی. او بعض وی دا خیری دی، فزادهم الله مرضا بس زیاد دی کی الله مرض د دوی. مرض خو دوی په زړونو کې شتي، خو الله دې د دوی دا مرض ښه ډېر کړي او دوی دپاره دردناک عذاب دی. د دې د لاسه چې دوی دروغ همیشه ویلي، بما کانو فایده پکې دا ده چې دوی د همیشه نه دروغجن دي او دروغ وایي، او دا د منافقت غټه نښه ده. اعتقادي منافقت خو بدایي، عملي چې کوم منافق دی لکه مسلمان دی او د منافقانو نښې پکې دي، نو غټه نښه یې څه ده؟ هغه دروغ ویل دي. د دروغو نه ځان لرې ساتي، او منافقت بغیر د دروغو نه کېږي نه. د منافقت بنیاد چې دی په څه نه به شروع کې؟ د دروغ ویلو نه به شروع کې. دلته بله فایده ګوره، او دا غټه فایده ده، ډېره غټه، چې زړه بیماري اثر یې په کوم ځای کې دا خبره ده؟ نه تاسو سوچ نه کوئ. نه، زړه چې خراب شي بدن خرابي. جواب هغه دا دی، ما چې زړه خرابي بدن خرابي، جواب یې دا دی که نه، دوی چې د منافقت راښکاره شوی دی او دا دوکه ورکول غواړي الله له او مؤمنانو لره، دې د لاسه چې فی قلوبهم مرض، په زړونو کې بیماري ده. نو چې زړه خراب شو، ظاهري بدن خراب شو.
دا موږ څو ځایونو کې دا مسله ذکر کړې ده چې باطن دې برابر نو ظاهر به دې برابري، او چې باطن دې ګډوډ نو ظاهر به دې ګډوډ ګډوډي. دلته اوس د منافقانو ته وګوره، ظاهري ګډوډ دی ځکه چې باطني ګډوډ دی، او چې باطني ګډوډ دی نو د هغې د لاسه ظاهر ګډوډ دی. ښه، دلته بله مسله یاده کوي. ګوره، یو هغه بیمار دی چې د هغه یو خوراک نه دی خوښ، بدی شي، حالانکه خون ډېر مزدار دی. او یو هغه منافق دی چې دیم بیمار دی، د وحی سره نه لګي، د قرآن او حدیث سره نه لګي، سره د دې چې قرآن او حدیث یو کامل او شامل دین دی د الله له طرف نه، په دوی کې هېڅ فرق نشته. هغه اولنی کس چې دا خوراک یې نه دی خوښ، نو دا چل په دې خوراک کې دی که په دې بیمار کې دی؟ بیمار کې دی. دغه شان د منافقت دا بیمار چې کم دی، چل په ده کې دی، چل په دې دین کې نشتی. دین خو کامل او شامل دی، خو مسله په ده کې ده. کېنه لکه خو مسله په ده کې ده چې د په زړه کې منافقت پروت دی. اوس که یو سړی دا وایي که نه چې زما د دین سره نه لګي، والعیاذ بالله، نو دا عیب د دین نه دی، عیب د ده د زړه دی. په ده کې چل دی ځکه یې دین سره نه لګي. ګینې راشه د ډېرو خلکو د دین سره لګي. یو سړی د مونځ سره محبت دی، مونځه باندې چې ودرېږي که نه ډېر په شوق او ذوق سره ډېر خوند وله ورکوي، بل له خوند نه ورکوي. دا کمی په مانځه کې دی، په دې کس کې دی. یو سړی چې د قرآن تلاوت ته کیني، د پاسېدو نوم ترې نه اخلي، ورسره جاړي، ایمانی کیفیت یې بدل شي، بل د سره قرآن ته ګوري نه، هغه له خوند نه ورکوي، هغه د سره رالي نه. چل په قرآن کې نه دی. قرآن کې خدا چل دی چې قرآن د الله کلام دی او خوند پکې دی، لذت پکې دی، خو دا دویم کس په خپله بیمار دی. نو منافقان د هغوی زړونه بیمارانو، د هغې د لاسه دا عیب هغوی ته په دې دین کې ښکارېدو، حالانکه عیب په دین کې نه و، عیب هغه په هغوی کې و. په دې باندې به اکتفا وکړو. انشاءالله سبا به د 11 نمبر آیت نه شروع کوو. الله رب العزت دې موږ پوه کړي په قرآن باندې. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.